حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه روایت کوي، فرمایي چې هغه بیانول چې موږ به د نبی علیہ السلام سره پیشلمۍ کولو، بیا به نبی علیہ السلام زر د سهار مانځه ته ودرېدلو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې ما د هغه نه پوښتنه وکړه د حضرت زید بن ثابت نه چې د پیشلمۍ او د اذان په منځ کې څومره وقفه وه چې نبی علیہ السلام پیشلمۍ وکړو نو بیا به اذان څومره وخت وروسته کولو. هغه ورته وویل چې د 50 آیاتونو تلاوت په اندازه. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه معلومه شوه چې پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې بهتر دی، افضل دی. ګوره نبی علیہ السلام وایي چې پیشلمۍ وکړو، صحابي فرمایي چې د پیشلمۍ د نبی علیہ السلام د پیشلمۍ په منځ کې او د اذان په منځ کې به دومره وقفه وه چې یو سړی 50 آیاتونه تلاوت کوي. د 50 آیاتونه محدثین فرمایي چې صحیح طریقې سره تلاوت کوي 50 آیاتونه، نو د یو 15 دقیقې پې لګېږي، د شپږ د 1 دقیقې، د 15 دقیقو او د شپږ یا د 1 دقیقو په اندازه فرق به و د پیشلمۍ او د اذان په منځ کې. چې نبی اسلام به پیشلمۍ وکړو، دغه 15 دقیقې بعد به بیا اذان کېدو او نبی اسلام به د سهار لمونځ کولو. د دې وجې نه مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو هم دغسې پکار دي چې پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې وکړو. ډېر د شپې 3 بجې پیشلمۍ مه کوئ. که راپاڅېږي بېله خبر د عبادت دپاره راپاڅېږي، ډوډۍ موډۍ تیاره کړئ، خو پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې وکړئ، دا افضل ده، بهتر ده. او بیا اکثره جماعتو کې په روژه کې بیا د سهار جمع هم 2 وخته کېږي، بس پیشلمۍ نه بعد به ودو کېږي ما او جمع سره لمونځ کوئ، هغې نه بعد کې بیا تاسو آرام کوئ، نه بېله خبره ده. نو دې نه هم دا خبره معلومه شوه چې پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې پکار دی. نو موږ او تاسو سړو زنانو ته هم پکار دي چې پیشلمۍ د شپې په آخره حصه کې وکړو او د نبي علیہ السلام دغه طریقه را ژوندۍ کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.